عزتمن اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو ناوري پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته د بهرنیو چارو وزارت ویان پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفینو د پلویانو ترمنځ د ترنګلتیا په تړاو څرګندونې کړې او ویلي دي چې یاد هیواد کې د حکومت او سیاسي مخالفینو د پلویانو ترمنځ ترنګلتیا د اندېښنې وړ کچې ته رسېدلې او دوام یې په سیمه منفي اغیز لرلی شي. نوموړي زیاته کړې دي ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره مذاکره او تفاهم دی او وروستیو پیښو ثابته کړې چې له مذاکراتو انکار مسلې لا پیچلې کوي. دغه راز نوموړي ویلي چې دوی د پاکستان وضعیت له نږدې څاري او هیله یې ښودلې چې د پاکستان حکومت او تاثیرګذاره ادارې له زیاتېدونکې نارضایتۍ سره معقول او واقعبین چلند وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وايي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې له نږدې 4 میلیونه کسانو سره نغدي مرسته کړې او له دې ډلې نیمایي یې میرمنې دي. دغه پروګرام پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا ډول مرستې ښځو ته دا توان ورکوي چې د خپلې کورنۍ د غړو اړتیاوې تر یو بریده پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې وخت کې له نږدې 4 میلیونه افغانانو سره د مرستې خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږکال په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر څه باندې 23 میلیونو ته رسېدلی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، کابل، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، سمنګان، میدان وردګ، غزنی، بامیان، دایکنډي، غور، بلخ، سرپل، فاریاب، بادغیس، جوزجان، هرات، فراه، روزګان، قندهار، زابل او هلمند ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د بارانونو، سیلابونو او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی دی. او د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت له والی محمد کرمی او ملپلاوي سره لیدلي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي او ترانزیټي اړیکو پر پراختیا، له چابهار بندر څخه د انتقالاتو پر زیاتوالي، ترانسپورتي شرکتونو او موټر چلوونکو ته په یاده برخه کې د اسانتیاو په برابرولو خبرې شوې دي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.